د کندهار ولایت د کلیو د بیرغونې پراختیا ریاست تر نظارت لاندې اړمنو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ روانه ده. په دې لړۍ کې د سپین بولدک ولسوالۍ د 1550 اړمنو او مستحقو کورنۍ ته خوراکي توکي توزیع شوه. د اړوندو امارتي ادارو له لوري له بېوزلو هیوادوالو سره د خوراکي توکو مرستې دوام لري. د کندهار ولایت د کلیو د بیرغونې پراختیا ریاست رئیس مولوي دوست محمد سعید وایي د نوموړي ریاست تر نظارت لاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا هم WFP په مالي مرسته او د بشرپالنې خیریه مؤسسې HOPA په تخنیکي همکاري په سپین بولدک ولسوالۍ کې 1550 اړمنو کورنۍ ته خوراکي توکي توزیع شوه. د کندهار ولایت د کلي او بیرغونې پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته او د بشرپالنې خیریه مؤسسې په تخنیکي همکاري په سپین بولدک ولسوالۍ کې 1552 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي توزیع شول. ښاغلی سعید زیاتوي په یادو خوراکي توکو کې 50 کیلوګرامه اوړه، 15 کیلوګرامه غوړي، 6.25 کیلوګرامه دانلخود، 0.5 کیلوګرامه مالګه موجوده وه توزیع شوه. په یادو خوراکي توکو کې 50 کیلوګرامه اوړه، 15 کیلوګرامه غوړي، 6 کیلوګرامه دانلخود، 0.5 کیلو مالګه موجود ول توزیع شول. د یادونې وړ ده چې له اړمنو کورنۍ سره د امارتي ادارو لخوا د مرستو لړۍ روانه ده او هڅه کیږي چې ټولې مستحقې کورنۍ له دې مرستو څخه برخمنې